السلام علیکم، زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د پیښور چیف جسټس د کرونا وایرس ښکار شو. دی د اسلام آباد په یو پرایویټ اسپتال کې زیر علاج و. بلې خواته د کرونا وایرس د مثبت کیسونو د راتلو په سبب باندې یو سکول او 2 کالجونه بند کړی شوي دي. آرمی چیف د آزاد کشمیر د وزیر اعظم سره ملاقات وکړ. بھارتی فوج یو ځل بیا په آزاد کشمیر کې په عامه آبادۍ باندې ګوله‌باري کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په جنوبي وزیرستان کې د اسپتالونو او سړکونو افتتاح وکړه. د نیب چیرمن د نیب د ایگزیکټیو بورډ د اجلاس صدارت وکړ. د وزیر اعظم معاون خصوصي ثانیه نشتر د احساس تعلیمي وظایفو د افتتاح په موقع باندې پریس کانفرنس ته وینا کړې ده. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلي دي چې د جنسي تشدد ملزمانو ته د مرګ سزا ورکول پکار دي. مسلم لیگ نن د ګرګت بلدستان په انتخاباتو کې د داندلۍ الزام لګولی دی. بلې خواته الیکشن کمیشن دا الزام مسترد کړی دی. بلاول بټو زرداری په ګلګت کې انتخابي جلسې ته وینا کړې ده. په سیدآباد اوسۍ کې وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د روډ افتتاح وکړه او جلسه عام ته وینا وکړه. جلاله کې د سوی ګیس د افتتاح په موقع باندې د هنګامارۍ په الزام کې گرفتار د مسلم لیگ 15 کارکنانو ته د تخبئی عدالت ضمانت ورکړ. حکومت په پنجاب کې د تحریک لبیک د قائدینو او کارکنانو د گرفتاری سلسله شروع کړې ده. په رومانیا کې تیار شوی جهاز په پاکستان بحریه کې په باقاعده توګه باندې شامل کړی شو. ډونالډ ټرمپ په الاسکا کې د جو بایډن نه وګټله. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د داندلۍ الزام لګولی دی. د ارمینیا خلک د آذربایجان او د ارمینیا د جنګبندۍ خلاف مظاهرې کوي. ساینسدانانو انکشاف کړی دی چې هر 6 سکنډه پس ځمکه لړزیږي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس له کبله د پېښور هائی کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ حق ورسېده.
د اسلام آباد په یو پرایویټ هسپتال کې زیر علاج و. د اطلاعاتو مطابق دته د شوګر او د زړه د بیماری هم شکایت و. بل خواته د کرونا وایرس له کبله په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې 30 کسان مړه شوي دي. په صوبه خیبر پښتونخوا کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 214 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي. د کرونا وایرس د مثبت کیسونو د راتلو په سبب باندې یو سکول او 2 کالجونه بند کړی شوي دي. بل خواته راتلونکي امتحانونه هم مشکوک شوي دي. آرمی چیف جنرل قمر باجوا د آزاد کشمیر د وزیر اعظم راجا فاروق حیدر سره ملاقات کړی دی. دا په دې موقع باندې د دې عزم اظهار کړی دی چې پاک فوج د کشمیر کاز او د کشمیریانو د حمایت دپاره هر وخت چامتو دی. بل خواته بھارتی فوج یو ځل بیا د ایلوسی خلاف ورزي کړې ده او په عامه آبادی باندې ګوله‌باري کړې ده. د دغه ګوله‌بارۍ په نتیجه کې 4 عام شهریان او یو فوجي ځوان شهید شوی دی او 19 نور کسان شدید زخمیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په جنوبي وزیرستان کې د اسپیټالونو سړکونو افتتاح وکړه. د په دې موقع باندې وی چې د زم ازلاو د حقوق د پاره په هر محاذ باندې جنگ کومه. د نیب چیرمن ریټایرډ جسټس جاوید اقبال د نیب د ایگزیکټیو بورډ د اجلاس صدارت وکړ. د وزیر اعظم معاون خصوصي ثانیه نشتر د احساس تعلیمي وظایفو د افتتاح په موقع باندې پریس کانفرنس ته وینا کړې ده. د مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنګزیب دا خدشه ظاهره کړې ده چې د ګیلګت بلتستان په انتخاباتو کې د دانلۍ منصوبه جوړه شوې ده. بل خواته الیکشن کمیشن د مسلم لیگ نون دا الزام بی بنیاده ګرځولی دی او مسترد کړی دی. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق د سانحه کشمور په حواله باندې په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د جنسي تشدد د واقعاتو د روکتام واحده لار سزای موت دی. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په ګیلګت کې انتخابي جلسه عام ته وینا کړې ده. د دې جلسه عام ته په خپل وینا کې د پی ټی آی په حکومت باندې بد ټکونه کړي دي. د وی چې د ګیلګت بلتستان انتخابات په پیپلز پارټي ګټي او بل ورځ به جشن مناوولی شي. وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان ایډوکیټ په سیدآباد اوسۍ کې د یو روډ افتتاح وکړه او جلسه عام ته وینا وکړه. دې جلسه عام ته ایم پی ای افتخار مشوانی او د ضلعي زکات کمیټې چیرمن خطیب الرحمن هم وینا وکړه. په جلاله کې د سویګیس د افتتاح په موقع باندې د هنګامارۍ په الزام کې چې د شیرګړ پولیس د مسلم لیگ کم 15 کارکنان گرفتار کړي وو دوی ته د تخبئي عدالت ضمانت ورکړه او رهایی کړه. په رومانیا کې چې د نوو آلاتو او جدیدي ټکنالوژۍ نه لیس کم بحري جهاز تیار کړی شوی و دغه پاک بحریې ته په باقاعده توګه باندې حواله کړی شو. په دې سلسله کې په رومانیا کې د یو شاندار تقریب تابع کړی شوی وه. د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې په الاسکا کې ډونالډ ټرمپ د جو بایډن نه وګټله او د په الکترول اوټونو کې اضافه وشوه. بل خواته ډونالډ ټرمپ الزام لګولی دی چې د اوټونه پټ کړی شوي دي او جو بایډن ته اچولی شوي دي. د آذربایجان او ارمینیا د جنگ بندۍ خلاف د ارمینیا باشندگان په سړکونو باندې راغله او احتجاجي مظاهرې شروع کړې. ساینسدانانو د دې خبرې انکشاف کړی چې هر 6 سکندې پس ځمکه لړزیږي او د دې له کبله معمولی شاندې زلزله راځي. خو دغه زلزلې د زلزله پیما الونه غیر نه محسوسیږي. په امریکا کې یو 90 کلنه زنانه
په کور کې بالکل یوازې پاتې ده او خوځېدی نشي. دې سره چې کله په کور کې څوک نو 2 ورځې مسلسل خاوره وخوړه او ځان یې ژوندی وساته. دې سره خوا کې یو ګمله پرته وه، د دغې ګملې نه به دا خاوره خوړه. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې د پیښور نیاز کرکټ سټیډیم وینئ، کوم چې په جدید طرز باندې جوړ کړی شوی دی. د دې سټیډیم دا تصویر د فضا نه اخیستی شوی دی. په ملک کې د یخنۍ د اولني باران او واورې کېدو پیشنګویي شوې ده. د دغې پیشنګویۍ مطابق به د جمعې د ورځې نه د ملک په بالایي علاقو کې بارانونه شروع کیږي. په غرونو به واوره او په میداني علاقو کې به باران کیږي. د جمعې د ورځې نه به د ګل د ورځې پورې په ګلګت بلتستان کې په میداني علاقو کې باران او په غرونو باندې واوره وریږي. دغه رنګې به د جمعې د ورځې نه د اتوار د ورځې پورې په چترال کې، دیر کې، سوات، شنګله، بونیر، کوستان، مانسیرا، ایبټ آباد، هریپور، چارسده، مردان، پیښور، کوهاټ، وزیرستان، کورم او کشمیر کې په میداني علاقو کې باران او په غرونو باندې واوره کیږي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.